बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तची चाला गवारी इज्जत वर्की, चाला गवारी जिलत वर्की, हमस्ता पलास की खैर दे, बेशक तपहरियो सिजबान कादिरे। वर्षलुरे लाला तो दिवाया कि खुदे वाला अलग वर्कू लाला लाला दम बदम हर सबरा गुंडो वल्ला के सोफरे हर सब खुरम अमीर खान सरा तंदे मजंगा उमर खाना दानौला उना तो क्या तवाका लाला लाला तो चल ले चलते सलर आ गए लाला कोर्टे योने में मिलमर आ गए तेर कोर्ट राशा जा जदर तुम मुबारक शो उमर खाना खैर देवी खैर अमीर खाना दादा नौला उनो हाँ नो पिया दा गोरा होता चक्का वाह अमीर खाना जमा पकूर की जुए ना तनु तनु पुटे ओशो तेरा त्रो सरे जमा किस्मत बदल गो या अल्लाह तुम्हार बंदार तखैर की वस्तु शुत्रोरी जिने उशवलुरी लाला लाला क्या सलर आगले दे में जिने उशवलाला जा जा जदा रकम जा तेरा खदा खुदे खबर सुमरा कीगी उमर खाना तो खुशकिस्मत है ऐसे वक्त मजा आया का दानौला या गोरा चकेता है दाना खाल तो उमर खाना मठैरा बांधे उखरा गए शामिर खाना उस पूरे खंदा मकावा अलग रात लो सरा चक्कर आवड़ा और जिन्हें रात लो सरा जमा दला सा खालू विश्तो बदबख्ती यो जल ब्याता जमा बचपन के तोरे तेरे परे के उमर खाना खुदे मुंगले बगुलू न राकड़ल ये वलकते और बले जिनेदा पते द्वारों की जिने कभी आदा लाला दा जिनेदा उमर खाना दा जिने करता बोगी गटियो बेला दाग मैदान था चलता चिजवार गड़ा अक्सर खपला लाश हम कट गई तुम चे द चकी फसे खालू ले नो उमर खाना दा से मकवा दल तम बोजा हमेशा दाग बदबख्त जिनेरा क्या लो सरे जमा द गटे को बतावन के बदल को नो उमर खाना दा जुल्म मकवा हमेशा उमर खाना खाना तबियत से लड़ा उदास होगा दाग बदबख्त जिनेदा चाची दी दुनिया तरह रो सरा हमारे दरगटे दरवाजे बंद करे ना से मोह है उमर खाना ना खुस्ता नसीब दे ता औलाद दे ना जमा औलाद ना ना जमा दुश्मन था ना जमा नसीब ना ना जमा बदनसीबी ना चलते ऐसा लड़ा नन बजदा ज्वानी वाजिबा ज्वारी कुमा मेर खाना ना बखबख्तबा दाव लगो उमर खाना शोर मकावा मेर खाना दासों के दास सोचता कि दा बखबख्ता हो गई दा दाव ताव गठलो नो प्या टोल उमर दाजी ने अपने सिने सर लगो तो राजा प्या केना जिसता बदनसीबी बखन नसीब के बदला कम केना
واخلا اولاد ماشومې په نوم. اولا دا خان دی ولی عمر خانه؟ خاندم تیرا پا امیر خانه چې خپله بدنصیبي مې تا په غاړه کې واچوله. لاړې ولې؟ زندار داسې شوه؟ هغه لاړه یو ماشومه تا بوتله یو هغې زه یوازې پاتې شوم لالا. تا ښه ونه کړل لالا. ما ډېر ښه وکړ. پروین بزدله وه. شاباش بجاړه کنه دې بجاړه. شاباش شاباش داسې شاباش اوهو ته خو بیا بجاړه شوې. څوک یې ته؟ یوه مور د چا لور چې جوارګر پلار په جوارۍ کې بیله او تا وګټله. زه د عمر خان ښځې مروره ما ته زما لور واپس کا. د دې په بدل کې به زه ستا ټول عمر خدمت کوم. زه تا ته منت کوم زما لور ما ته واپس کا. زه ستا منت کوم وروره ما ته زما لور واپس کا. زما لور ما ته واپس کا وروره. باسه قورې ستا خاوند دا ظلم کولی شي خو ستا ورور دا ظلم نشي کولی. واخله سنبال کا خپل امانت. زما بچې زما لورې زما بچې. زه خورې اوس خپل کور ته واپس لاړه شه. وروره زه واپس کور ته نه ځم. اوس په د دوی جوارګر پلار ټول عمر دپاره د خپل اولاد په کتو پسې ړوند شي. خو زما پروردګار به د هغه د اخري سلګو پورې د دوی شکل هغه ته نه ښیي. د دوی شکل هغه ته نه ښیي. عرب خانه ته او زه زما د کاکا لورې عرب خان عرب بتی جوړېدل غواړي که د خپل ځان او د خپل رور قبر بې وخته په دې هدیره کې جوړول نه غواړې نو خپل ټول جایداد زما په نوم ولیکه. اخر تربور یې کړه تربوره. بکواس بند کا او په دې کاغذونو دستخط وکړه. ګنې ستا دا رور نه دی دی به ژوندی په دې ځمکه کې ښخ کړه. مونږه مړه کا خو زه به درته په دې کاغذونو دستخط ونه کړم. او نو بیا خپل مرګ ته تیار شئ. څوک یې ته؟ که خپله پېژندګلو مې درسره وکړه نو ستا به دې وځي. بکواس بند کا زما په خانداني جګړه کې ستا څه کار دی؟ زما خو چې چېرته نه کار هلته کار وي ځکه چې زه د ګبینو هغه موټی یم چې چېرته دولت ووینم همالته پنجې خښوم. د ځان دشمن مه جوړېږه او د دې ځینه واپس لاړ شه. واپس خو به لازم چې تا په دې قبرستان کې لاهور کړ. تا زما ځان بچ کو. تا په ما ډېر لوی احسان وکړو. د باران نه تښتېدې د ناوې لاندې دې شپه شوه. څه مطلب؟ مطلب پرېږده اوس خو ته خوشحاله یې که نه؟ اوس زه ډېره خوشحاله یم. ما ته هم ستا غوندې د مضبوطو مټو ضرورت و. ولې چې ما سره ډېر دولت دی او هر یو سړی زما د دولت دشمن دی. زه غواړم چې ته ما سره واده وکړې. زه لاټري دې راوخته عمر خانه. تخت او بخت دواړه درته میلاویږي. دې جینۍ سره واده وکړه. عیش به کوې عیش به کوې. څه سوچ کې ما ته خپله فیصله واوروه. ما ته ته قبول یې زه به تا سره واده کوو واده.
अल्लाह ते सरकार ज़ियारत का सदका की जमा दुआ कबूल की और जमा दशना पस्तरगु की दखूब पजे जुरत पैदा की और दागा पस्तरगु के दास सुरसिरा वाले चिर दुश्मन द पार पकिए रवि और द दोस्तानु द पार मीना या अल्लाह जमा दुआ कबूल की आमीन सुम्मा आमीन। ऊख के दिव चिका बची कस्ता रो रुलिदी नो तूफान बराशी आगा बखान चलते प्रेम दी बलाला तुझे जी उमते किस्ता जरूर के गड़ा द बची ताकत पतो लगेदा चिन्नन खान ताला रनिवली वा नो तंदर बना गुर्दी की और सब तबाह बर्बाद छी ए सब्रन रंगा था गोरे अगर चार रिश्तिया वेली दी ची पलटोलो खुदे मिलावेगी समा डेर ली अरमानो चिस्तर की दशना में पर दुनिया के सोफसानी नवी नन में अगस्तर गे दशनाओ लिबे शुक्र दे खजे ची सब काले जमून फसल देर खुश जनी तो उमर खान को खुद जमूना यो पर दोई से ज्यादा वा खुदेन फसल खवा नकलो फरिश्तिया ज़रीफ खाना वाकई सका जमा को खूब फसल न दे करे तेरा पास दता सरा यो सौदा कौन तरा गलेम सौदा सौदा बोला जमा का पमा खर्च का और पदे का वजन कुथो लगावा मकद दे कान मोरी उमर खाना सोक दखपले मोर सौदा न काई इनकार मकावा ज़रीफ खाना गरे दखपल जो दखजे जोलबा ना सुनीजे माता दे दा तकद्दुस का समय उमर खाना जिस दबा दे नखपल हर से कुर्बान कम वो प्यार बेम सौदा चरी होने कम ताद यो पुख्तून फैसला दा डेरा पुख्तून मकावा पुख्तूना उसम बख्शता फला फैसला बदल का ना उमर खाना ना जी पुख्तून भी और पुख्तून नकली नो जबा दे प्रेका जी पुख्तू पे होने वाई ऐसा कुथो लगावा कने जे दिलाड़ो ना समा इनकार दे जमा इकरार दे
زوړ شوې خو د ځوانۍ جوش دې کم نه شو. تا سره واده کولو نه پس زما عقل او ستا دولت ما نه یو طاقتور انسان جوړ کړو. اوس آسمان باندې د خدای او په ځمکه زما حکم چلیږي. داسې مه وایه خان، د خدای تعالی حکم صرف په اسمان نه په ځمکه هم چلیږي، ولې چې هغه د ټولو نه لوی بادشاه دی او د هر څه نه واقف دی. تا نه دا مشوره چا اخیستې ده؟ بابا ټیک وایي عمرخانه، په دولت دومره غرور مه کوه، ولې چې دغه بې وفا معشوقه ده کومه چې نن تا سره ده د سبا د بل چا هم کیدی شي. انسان چې چاله څه ورکي نو هغه یې همیشه یاد ساتي، او الله چې چاله څه ورکي نو هغه هېر کړي. هغه چې څومره دولت ما ته راکړی دی نو واپس به نه اخلي. توبه وباسه توبه، ته خو کفر ته ووتې خان. غلی شه، ګنې په وینو به دې سور کړم. مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی خان. خو ستا مرګ زما په لاس کې دی. پاسه لوري بازار ته لاړه شه سودا راوړه. مورې زم د خور سره بازار ته ځم. داسې دی په بازار کې خور ته څوک څه وایي؟ هی دا څه کوې اوږه شوې یې؟ ته په زما حفاظت کې راځه. زه چې ځي بازار ته. السلام علیکم ماما جی. وعلیکم ماما جی. څنګه یې ماشومه؟ ما ته ماشومه وایه، زه بازار ته روان یم. ځه ورځه. زه چې ځي بازار ته. راځه راځه وروره کښېنه. خورې لور دې اخیره پیغله شوه، خو زوی دې د خیره ځوان شو. او وروره خدای ته به همدا منظوره وه، دوی خو پلار بې اثرې پرېښو، تا د دوی په سر لاس کېښودو. دا څه پرندره راته ګورې ها؟ لکه دا تاسو څه کوئ؟ یو واري کوو که نه؟ په دې کې ګټه شته؟ ګټه ډېره. نو بیا زه هم کوم. 10,000 روپۍ دا دی. 6,000 روپۍ ولګوه. ها نو بیا ګوره چکه. وای بېبې دا څه دی خورې؟ بې غیرته کم جواري شروع کړه. تم زموږ د پلار په شرط په جواري کې خپل کور بربادول غواړې. مخکې شه. د چپانې لورې دا چلته بوځې پیسې راوباسه پیسې. ته کور ته ورځه، زه دوی ته پیسې ورکوم. پیسې راوباسه. اوس د دوی خیر نشته. پیسې پکار دي. پیسې. څو ځله مې ته ویل چې هغه له لور ورته د کوره بار مه راوباسه، هسې نه چې تاسو ما ته څوک په بدو سترګو نشي کتې. ته خپل وایه څه چېرته وې؟ تا ته خو پته ده که نه چې اسونو سره زه څومره مینه کوم چې خاص ووینم نو والله چې زه ورپسې لندن ته هم ځم لندن ته. ها زه اوس ځم. ته بیا چېرته روان شوې؟ نن مې یو ښه غوندې اس په نظر کې راغلی هغه پسې ځم. او زه اوس ګورم چې ته چېرته رانه ځې. کېدله نورې موږدې کړم. ګوره رور مې په تورو سترګو کې څومره ښایسته ښکاري. را دې خوا که چې نور یې دله غټې کړم. په مزه خورې چېرته زما دا غټې غټې سترګې ونه باسي. وګوره زما روکې څومره ښکلې ښکاري. په پوره کلي کې زما د رور غونته ښایسته څوک نشته. پوره شهزاده لګي شهزاده. هسې نه چې رور راله څوک ته نظره نه کي. دا زما په موجودګۍ کې دا بل شهزاده د کوم ځای نه راغی او زه چې اوس راغی نو ما ته خو یې را مخامخ کړي چې ما له یو پوټی یتیم خوراک کړي. هغه لفظونه شهزاده بل څوک نشي کېدلی، صرف زما رور شهزاده دی. وګوره که نه څومره ښکلی ښکاري. چې زه هم لږ وګورم چې دا د کوم ملک شهزاده دی. یارول خو مه کوه که نه مړه، ټوله نشه ده راله ګډه وډه. هغه بازار ته د سودا دپاره زما رور د نظره نه کې ګورې. ستا دپاره سپیشل قسم دود پتي چای راوړم. ته زما د روغ خیال ساته. اچا سره بیا یو پوټی اپین هم راوړې. ښه الابدین لالا بازار ته مې نه بیایې چې خلک مې وویني.
बाजार ته نه تا به زه ځنګل ته بوځم هلته به زه په تا باندې ازمري وګورم اتیان شرمخان الابدین لالا تا په ځنګل کې اتیان او ازمریان لیدلي دي ډېر اتیان او ډېر ازمري هغه یو اتي سره خو زما دوستانه هم جوړه شوې وه بیا یې په ما باندې میتیازې هم کړې وې او هغه یو ازمری خو ما له داسې مخامخ راغی نو ویرولم بیا زه لاړم هغه د پلار هغه جورنالیزې ټوپک مې ورپسې راواخیست الابدین لالا تا ته ازمري څه ونه ویل هغه به ما داسې وي ما ورته وي سترګې ټیټې کړه بیا مې داسې د دې بریتونو نه رونیو او داسې اړولو راوړلو به مې کله به مې داسې راواړولو او کله به مې داسې راواړولو پورې داسې کېږي ما پټ کا د ماشومانو د پټاخونو یېرې دي رورا د ستا ژوند به څنګه تېرېږي زه به تر کومې پورې ستا حفاظت کومه دل فراز به تر کومې پورې زما انتظار کوي یاره سمخانه ډېر خاص دې ساتلی دی یار زما خو ډېر خوښ شو قیمت یې وایه د دې اس عمر خان ما سره سودا کړې د تا اس نشم خرڅولی یار ګوره خبردار چې دا خو زما کاروبار دی چې د دې ځای نه واخله هلته خرڅ کا دغه ځای نه واخله دلته خرڅ کا دا اس دا زما ډېر زیات خوښ شو او دا صرف د ځان له اخلمه بس پورا 100,000 روپۍ به در کوم اسې دا پیسې لږ نه دي اشنا ګوره چې خرڅ کوې نه که نه نو د ټول عمر دپاره زیاتې دي بس هلته حجرې ته راشه او پیسې واخله بس هماغه دی ښه چې ته دې ته ټټوې نو بیا خو به ته مولۍ ته ګازره وې ښه به دا وي چې ته دې دا ریکنډیشن چکړه د لارې نه خواکه ته زما د لسو لکو ګاډي ته چکړه وې ګورې نه په سترګو ریچتې ناستې او ته زما د 100,000 روپو استه ټټوې زه درته ویم زما د لارې نه خوښه او زه تا ته وایم ته زما د مخې نه خوښه تا خوښه تا خوښه تا خوښه ای ریکنډیشنې ته زما خبره نه منې ولې نه منم دا خو ما تا سره ټوکې کولې د الله شکر دی چې سترګې د اشنا مې یو ځل بیا ولیدې اوس دې له په کرښه باندې سر کېښوده وایه ریکنډیشنې څه خبره ده دې خوښه وکړه په سور پالنګ کې پټ پټونې خبره ده یا خدای پاکه زما دې توبه وي یا پیر بابا پرې کې راورسېږي نن سبا په دې جنکو کې څو اوربل شوی دی په سور پالنګ کې او بیا د خوبونو خبرې وا دې ورځ زما یاره نن سبا جنکۍ هم په خوبونو کې سور پالنګ ګوري تا خوښه ما ته وې نه ته دې خوښه ته مالا په هر ځای کې پاټک ولې راکې کوم شی چې زما خوښ شي نو هغه ته ما نه مخکې په زور بوځي ولې ته څه بدماش لګېدلی څه کنځلې مه کوه خان کنځلې مه کوه نه خو زه بدماش یم او نه د چا بدماشي منمه پاتې شو د پاټک خبره د تر څو پورې چې ته ژوندی او زه ژوندی یم ته به مخکې او زه به درپسې یم والله که په یوه لوبه کې هم رانه خلاص شې مه هېروه چې ما سره ډېر دولت دی ما له خدای ډېر همت راکړی دی خو ما سره طاقت دی ما سره د خدای پاک مدد کړی خو ته ما سره مقابله نشي کولی زه ستا هر څه کولی شم په هر میدان مې دله دومره منډه درکړې ده دومره منډه درکړې ده
اتاړو په ځان باندې پوه نه شوې د دولت په نشه کې دومره ډوب شوی چې ستا نه خپل مرګ هم هېر شوی دی زیاتې خبرې مه کوه احسان الله چې کومې خبرې ته مې راغوښتې د هغې جواب راکړه د هغې خبرې جواب دا دی خان چې هغه اس ما اخیستی دی لکه چې هغه اس زما خوښ دی او کوم شی چې زما خوښ وي هغه زه خرڅومه نه هغه زه ځان سره ساتم اوس پوه شوی که نه چې بیا ما پسې څوک راونه لېږي خان ما وي چې کله د دې چغو سورونه وزګار شي نو چې بیا ما له داسې یو کوټې غوندې غلی شه واورئ خلکو وایي په تا مې وس نه رسي او مړ به دې پلار کړم د هغه خو یې څه لنډ نه کړ خو زه یو پړک سره لنډ کړم د لنډۍ زوی چې هغه خو نه دی څو ځله ما تاسو ته ویلي دي چې هغه جنۍ زما ضد دی او زه به خپل ضد ضرور پوره کوم تا څه خیال دی چې د جنې پلار به ستا دا رشته ومني د هغه جنۍ پلار به ډېر غټ بیوقوف وي چې دې رشتې نه به انکار کوي ولې چې موږ د سرو زرو په محل کې اوسېږو هغوی د خاورو په جونګړه کې په دولت پن هر یو څیز په بیه نشي اخیستی کېدی لیونی مه جوړېږه پرېږده خپل ضد ته یارېږه مه ستا ځای بل څوک نشي نیولی د خورکۍ سره ته به هم رشتې ته ورځې ټیک ده زه به ستا دې رشتې پسې ضرور ورځم دا رشته نشي کېدی بیبي ولې چې تاجبرې خبره شوې ده صرف خبره شوې ده که نه بابا څه نکاح خو نه ده شوي ستا لور ډېره خوشنصیبه ده بابا چا دپاره چې دومره لوی کور نه رشته راغلې ده پښتون چې یو ځل خپلې لور خور رشته چا سره پخه کي نو بیا ترې اوړي نه زه معافي غواړم کور ته راغلي دولت نه مخ ماړه بابا اقرار وکړه زه به ستا لور د سرو زرو په تله کې وتلم او بوبېږم بالا لعنت پر راکوه بیبي داسې سوداګانې په دوکانونو کې کېږي خو دا دوکان نه دی یو پښتون کور دی دا خیرات بل چا نه ورکړه زه خو ستا غونته کې فقیر له خیرات ورکول هم نه غواړم زه خو دلته د خپل ورور د عزت په وجه تا له عزت او دولت درکولو له راغلم خو تا ما نه مخ واړو یاد ساته بوډا زما ورور هغه ضد انسان دی څوک چې د خپل ضد دپاره خپل هر څه په داو لګوي شکر وباسه بیبي چې زما زوی دې وخت کې کور کې نشته ولې چې هم ډېر سیدي انسان دی او داسې خبرې په جواب کې د سړي ژبه د تالو نه بار وباسي بوډا ته څوک یې زما لاس نیو والا شکر وباسه چې لاس مې درلو نیو مات مې درله نه کوم ولې چې زه خبرې کمې او وهل زیات کومه تاته نیلم چې زه دلته نه ته غلی شه اشرف زلیخې بچې ته دلته ځه بابا دننه به زه نه ځم دوی به بار ځي د دولت په ډېري به لاړې بیبي په غریبانو پورې خندا مه کوه هسې نه چې هلته نه راوخېږي او په ځمکه باندې راپرېږدي او هر هډوکی دې د بدن چوره چوره شي ودرېږه دا خبره ښه په غور واوره تاجبر د وړوکوالي نه زما اروندار جوړه شوې ده که بیا دې دې طرف ته وکتل نو سترګې به دې وباسم اوس مې راګیره کړه دومره ګټه بلا مې راګیره کړه خورې بلا مې راګیره کړې ده بنده کړې مې ده چېرته ولګي یو څه چلی شو دا څه شور دې راغستی دی هو تاجبرې ډېر ښه وشو چې ته راغلې زما مور او خور چېرته دي مړه ستا خور خو زمونږ کره ده او مور دې د زیارت سلام نه تلې ده او دې چې شور دې راغستی دی تاجبرې تا څه پته نشته چې ما څومره غټه توره کړې ده او په دې ټوکرۍ کې مې ډېره لویه بلا بنده کړې ده ته ورته ور نشې وبه دې خوري ډېره خطرناکه بلا ده
زه ګورم چې تا په دې ټوکرې کې داسې کومه غټه بلا بنده کړې چې نږدې ورنشي دا ډېره خطرناکه بلا ده پرېږده مړه پاګلې اوبه دې خوري رکشه دې کې خو بلا نه وه دې کې خو پیشو وه دا خو ما ته هم پته وه چې دې کې پیشو وه ما خو تا سره ټوکې کولې بزدله ما تاله د بابا نه تعویز روړی دی تا تعویز باچوه نو د ګیدړ په دې به زمری شي رښتیا دې سره به زه زمری شم بیا خو زه دا ضرور اچوم जी دا خسته اسمنن د اسلم خان نو واغسته پورا په شل زره کالدارو سرزر دی بچی سرزر دی هغه تاج برو چرته تللی دا چې دا چې په کړه وې تا به هم سکلې ما به هم سکلې وې په شاکو پس تللی دا اوس راشي احسان الله څه چلې لکه دراله ما دې ته کوم بیا څوک دی څه چلې انسپکټر صاحب خیر خو دې قانون احسان الله ده او زمانو میں احسان الله ده دا د گرفتاری وارنټ ته ما سره زما د گرفتاری او یو سړی پتا داوا کړی دا چې تا داغه نه اس پټ کړی دا څه انسپکټر صاحب د دې وینا نه باندې مخکې دومره سوچ کړو چې زه د دې کلي یو عزتدار سړی یم دا دروغ دی انسپکټر صاحب زما زوی دومره غلط کار نشي کولی دا دعوه کړې چا ده او سړی دا اسلمیا دا خو ما سره په بیه باندې اغستو پوره 6000 کالدارې مې درکړې وې یو دروغ انسپکټر صاحب
तुम मने पैसा न तराक पर चलो चलो खंजीर बच्चा फ्रीदा जबरदस्त खंजीर फ्रीदा जबरदस्त कुल में उबा जमा पूरे से आओ कमर सारा परसु गुने इस्तो ऐसा ना अब याद है एहसान तरफदारियों का तुझा जवाब देना पड़ेगा तो तकोले से शिलाला रिश्ता हमेशा त्राख रिश्ता से दिया दरोग से दी ये सरस्ता हिच कार निश्ता जमा और एहसान जंग दे दस्ता उद एहसान जंग न दे लाला दादा मेरे और गरीबे जंग दे दसमके और दसमान जंग दे तनन गोरम किस्मका आसमान तखीजी और आसमान मां की तरफ कुदीगी लटा हमेशा दरिश्त्याव शविद सादी मां को सारो डेर पोयको और दपदी मां कड़ो सप्री वजीनो हलेशा ये लिख बकवासों को कि उस पर के दम रागे एहसान बोस टोल उम्र जेल की तेरे दा जमा इंतकाम ने दादी खौल कर इंस्पेक्टर आखिर ता पक्कम जुर्म की दल तरावस्तमा हो जप्पा अदालत के साथ जिस्मानी रिमांड वाखलम तो क्या बताता पता लगी कि मां दल पक्कम जुर्म की रावत है गोरा इंस्पेक्टर दे वर्दे ने तुमरा नाजायजा फायदा माखला बोले कि लग देर पर कानून जोम पोएगम और दावर्दी भाई और दे स्टा कफन जूट आखिर शाह तवक्त नमक के बदे पदेस वक्त तुम राकागम जिस्ता बदन बद वखी बोटे पाते निशी वो तुम यहाँ था इंस्पेक्टर कदमा पता जीवाने से चलो छो नुजबत ताला कदस्पी गुंदी पदेस वक्त तुम राकागमा जिस्ता दुके बद चूरा चूराशी चूरा चूरा चढ़ते से खोरे जमा दमखिन ले रिशा हयाता ताखो पलास की बंगड़ी चोली दी तो जमा लासो सुंदर टोपक बूजू चतोलेशी तब गुलरेज जंदे प्रेग्न दमा ना खोरे माय आवाज मा प्रेगदा चढ़ते गुलरेज मां बच्चे गलता रहा निशी पता पलजान ग्रांदे और पमा दखल खानदान इज्जत पंजान कुर्बान और इज्जत करोरा तो पलजान बच कोले दोपारा दखल खानदान दे इज्जत सौदामा कवरोरा इशारा शखोरे कने जबाख पल जान मड़कमा ये अल्लाह से हुक्म कि ददेरो पजे दे मालो खोर रा करेवा दरवाज खबर में लीदा खुदे खबर चित्ता जोर व पकम हाल की भी मोर लागस वे नजर और चे दिल फराज दलारे देवाल जूठी जात्यम प्रेद राजीने इनी कसम पखदे दे चमचो सरबाग मंडे दरकम चे द कोर लारा बदने रशी कमून बताता है तेख से मौका नजर को खप इज्जत सरा पकड़ के कोर तो बदी रसो बाबा पूछे बाबा शुक्र बासा मशर चे द पवखरा और रसेदम कने खुदा खबर चे बख के सोने में बचे कनी जा प्लार बा बख न बख के तबर सो रसी खुद सो के चे जमा इज्जत तखपल इज्जत लुणा खुरान दे खुदा इज्जत आगा मुनारी दी मशरा ये सोक वत पबदो स्तरगो गोरी नो स्तर गेड़न दीशी और सोक ची दा गोदी इज्जत हिफाजत की तो पुख्तो इधर नशी नन चे रोर तरतवे नो यो बैम कंदे लगे प्रीखे वो चर्चा दे आकर तुम्हारो दे वाह जालिम हस्ते सुमा तस्ता तरबूख कर पखाने ची पयो खोरे सर उतरम हाँ दम हाँ उकर वेरी गुड तो वे तकड़ा से चीजू और पसे हाँ दादा दा
जवाना दास्ती खर्चे यार ډېر کم عقل سړی یې په کم آس باندې چې زه سور یم نو دا د خرڅولو آس دی زه خو نه خرڅوم او که تا خپل آس خرڅې نو قیمت یې وایه ته زما آس نشي اخیستی ولې په دې کې څه غمي لګېدلي دي یا د سوټي په ځای باندې د سرو زرو بسکټ غورځئ خبره خو دې ډېره غلطه وکړه ځوانه زما خیال راځي چې ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم زما نوم دلفراز دی دلفراز او زما چې په کم سي سترګې خوږې شي نو هغه زه بیا په ډزم نه پرېږدم او زما نوم احسان الله دی دا الله تعالی ډېر لوی احسان دی په ما باندې د خپلې خوښې غلام یم د چا د کوره نه خورم چې روب یې ومنمه او راله نو میدان زم داسې نه پرېږدم ځوانه فیصله به هم دلته کېږي وایا 10 زره 20 زره 50 زره 1 لک خاندانی رامګر نه دی دا خو د کلي میدان دی واړه پکې ګولي ډنډه کوي خو ته زما آس په پیسو نشي اخیستی د موټو په زور خو اخیستی شم که نه یاره دا ارمان مې پوره کړه دا ستا زوی دی او دا زما زوی دی احسان الله اوس چېرته دی چا په دروغ دعوه کا او پولیس تاڼې ته بوتلو تاڼې ته ډاکټر صاحب څه چل دی ولې چغې وای ستا په حوالات کې زما یو ملګری بند دی نوم یې څه دی احسان الله احسان الله هغه ما جیل ته ولېږه د خر بچو ګورې ستا ونیسئ او په حوالات کې بند کړئ سبا به جیل ته لېږم ما هم دا غوښتل انسپکټر صاحب نو ما یو ځل جیل ته واستې دلفراز ته او دلته دا په کوم جرم کې دلته راغلی یار په سمه روان وم کږې ته واوړېدم بدماشانو سره مې پنجه جنګوله نو هغه زخمونه مې بیا تازه شول کوم چې تا راکړي او نو د دې مطلب دا دی چې ته په ما پسې راغلی نور زما دلته کم پلار اوسېږي چې زه د هغه ملاقات ته راغلی یم او کنه یار زه خو په تا باندې ډېر ښه لګم کنه ګوره خبره دا ده چې پیسې تیاره شوې ده ډوډۍ را روانه ده او د شپې دپاره دا کمبله ځان سره سنبال کا اوس وایه نور زه ستا څه خدمت وکړم خدمت خو به دې زه کوم دا واخله گزار کوه او نو بیا غړه خاته شروع شوه په اولنی گزار به ته کې ولې چې ستا یو گزار په ما باندې کاس پاتې شوی و داسې به میدان ګنده کوم چې د تاجبرې نه به د حیات نوم هېر شي د احسان د جیل د راتلو نه مخکې به هغه زما 12 بچو مور جوړه شوي هسې نه چې ته دلته کې ماشومان لوبول شروع کړي او هلته کې د عشرت په سر کې سپین ولګي ولې چې هغه خو هم ستا په انتظار کې ملګرو ښه وشو چې راته رایاده دې کړه لفدینه عشرت خو زما ژوند دی
कैसे हो आपको तख्ते दो तख्ते दो बिल्लाला Sabia beटा मावागो कोए सुबियन बागलोना जाती अला बिल्लाला दातो सखरे माल हम राका महाराज د ماشومانو خواږه ګوله خو نه ده چې تالی درکړمه دا خو افیم دی افیم افیم لا څه شی وي دا چې تا یو ځل وخوړه که نه بچو نو بیا به ته په هوا شي په هوا کې خودت به جهازونه تېرېږي الا بلاله ځکه خو درته وایم که نه چې که تا یو ځل وخوړه نو تا نه به م سم هوایي جهاز جوړ شي رښتیا بیا مال هم راکه زه هم وخورم کنه والا شل ځله والا پیسې در سره شته پیسې ډېرې دومره پیسې را سره دي دا واخله پیسې بس ټیک ده دا څه واخله او دا پیسې به زه جیب کې کښېږدمه زه به پرې نور والم ماړه چې ستا ګزارو شي که نه مونږ د خپل دلک قسمت معلوم دی ما نه به اوس جهاز جوړ کړي دا خو ډېر ترخه دي خو خیر دی ما نه خو به جهاز جوړ کړي که نه ببې خورې تانګې والا لږ ایسار شه څه چل دی کم ځای ته ځې ما لږ دې په شکاله پورې ورسوه ډاله کم ځای رسول تو هغه کوستا کال ته مړه خو تاسې وایه راځه کښېنه ها ځه وله مزه مزه ځه کنه مړه ټوله نشه دې راله خرابه کړه د بوګړه زویوله یا لکه دلته څه زه کوستا کال ته روان یم راځه ته م راسره تانګه کې کښېنه چې کور ته دې ورسوم ټانګه کم ځای ته خو په سړک ناست دی ماړه داسې ښکاري چې تام جوړ نه نپي مچولي چې روغه ټانګه درته نه ښکاري دا څه ده دا خو واقعي چې سړک دی وی هغه ټانګه څه شوه
इंतजार कुम चेता रुक्षे वेवी तो अलप्ती ना वही अलाउद्दीन बांदा उस्ताद ने फातिमा की दीदी न शोकाना तो दिन खाका पिछोना जोले भी जबत के सरने न बासमा और योग्यता खूब बच्चों कमा अखोश बदतमीजा तो बतिंगड़ पसे ले गले भी तब बतिंगड़ रोडल हाँ तो बदी के लाश न बासी और तुम गोल मोल छेदल पलाश करे का कहना नो बस मागर तब बतिंगड़ अब बतिंगड़ मिरात मत शो आओ तो माँ पगोल बतिंगड़ पसे ले गले भी तो तमल उग बतिंगड़ रोलो मख्त रुक्षा अते गोल उग दे सके और कटवाते चवा और सेहत जोड़वा बकाया पैसे दे सकड़े दागे हो माँ तीनों खड़े कहना कम बख्ता दा अफिम बती योरस दका बर्तल तकुज़ई वादा जालिम लुरी ताता सब बतारा che papimo che adesso nascere che zio zalukhram mishpara stada mini posomandolki upi wamarawan kala patkina nauzama au kala rauzama au padi watura nana watuki dia mala khub rashi राजी राजी राजभरो दिल भरा था हाँ और दलता पसी चीजें जेल तो दरपेशम वाले दिल तो निशम रात ले गरज को जमा पता बांध दो या तो दिल से संग राग ले लका खुरागले में ये जपजान दे चा करज न पेले वाख लगा और अखबल करज दी पूरा का द पुख्तून पकोर के प्रोत पुख्तू तक अंगल मखवा ज तुम रब्बे गया था पुख्तून नहीं मां कि पाखपल कोर के पता बानु गुजार को आओ तो बुस्तिले खबरे मखवा तो बसल जला दावाम ये तो बुस्तिले 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 आओ गले क्या के लाला दाखो का परिख्ता जैसे दे पूरी इज्जत बच करे दे दाखो आगा इंसान दे बचे चाच दाखोर खपला खोर गणला और जे सर न गुर्दे दो वाला सादर पैजत जे पत्थर वाचोलो मां माफ कर दिल फराजा मां माफ कर यार मां माफ कर ठीक है साला नन्ना पसमा रो दिल फराज अरोरा उस जमा टोल असुन अस्ताशु जरा जा ते सरकारी मिलमस्तिया न कल रागले नन रागले बोले तो खुशाल न शु जो को डेर खुशाल शुमा जेल ततल सबद खबर खुनदा जेल तखलोई लो खलक दी सियासतदान दी चापान दी गलजी और तावन तब बदमाशान हम दी दास बकवास के ओहो तो खुदा से जर खपशोले लाख मां सवेलम दी बोली ची ज खबरी कमी ओ वहल ज्याद कोमा नम वहल कम कोमो वडल ज्याद कोमा ता उंदे द प्लेग ने श्री श्री चुन्नी
रसलमिया तावली पमा बाने तुमरा दावा करेगा बोले कि तुमरा तरू हुई ली थी हाँ वाला तारा चालू ली थी वो करे वजन दे बोले मैंने तो जोंडे न प्रेदमा माफ का एहसानुल्लाह तार समाद उमर खान पर मैं ना करी उमर खान हाँ नो साला सुनो दुमरा उगदुशु जो जमा ग्रेवान तब रोसे तो मैं तुमरा भी गैर तक उमर खाना जो पुलिस जमा कोर तौले गलो और पमा वाले दरोग दावा उकड़ा जिदी बेगुनाह जेल तौले गला मा ना दरोग दी क्या जमा खिलाफ था वगुना टकरी दी अब याद अच्छा गुजारना को माँ वो खुद देखो उमर खाना उन्ना खाते खता लाड़ा उस बजमाना खरी चले खता नहीं ना चुगुले उन्हें चले बोले न चलो माँ आख्वाशा दबा दबा खेना लेकिन कमी लो भी पमा बांध खड़ी दी बोले अगर सारे ये रिश्वे दमा पपनार बांधने से कम तकलीफों ने तीर शिवी दी ताद आगे नस्तर की पटी करे दमा दमाशु में खोर पस्तर को के पजड़ा जड़ा बांधे वो की वो जिसमें अगर तावरे उन्हें लेते वही उन्हें लेते सच्चू शोगा हेर कैसा ना माटूल मर्द द जुल्म न बर्दाश्त करी दी तीन दमा द पर बर्दाश्त का ते माफ कैसा ना नन दस्ताना द फलूर द जुन खैरात वाला मैसाना ते नन दमा द पर माफ का आ द पारे माफ का कदी न मर्सी मर्सी दो ट्रेन लेके मर्सी वो बेवक्त पैदा शो नन को पमा बाने में कशो लगाओ यार सीधा गम गलत सी ता वक्त तीरा अलग का मेलबोर्न फिल्टर सिगरेट तमाकू दी क्या चोली दी करा बस ब्याह हुआ उला तू कुमारियान तू वाह तीरा वो चिपा वाशे वाह
چې مې کله کله بازار ته راوباسه چې خلک مې ګویا بس عبد الله خو دا سبزي پخول دي ماما په کور کې دی بېبې زموږ انتظار کوي راځه راځه مازدیګر دی ماښام شو راځه سترګې دې نشته تا نه مې غټې غټې سترګې دي چې ما به مې راکې وای بېبې خورې خورې راشه دې بلانې مې خلاص کا دا په ما لاس اوچت کو په عمر خان دې لاس اوچت کو زه به تا ژوندی پرې نه کړم قسمت دې ښه دی چې پولیس راغو ګنې ما به تا ته د دې څپېړې جواب درکړی وی یاد ساته چې ستا دا څپېړه په ما ګرد پاتې شوه خورې دا ظالم زه دومره ووالمه دومره به زه بدماش ګوډیا تمارور ته بدماشي ښودله تا سره خو به دا عمل وکړم چې ټول عمر به یاد ساتې خورې دا به نه مه پرېږدي ژاړه. خو زه به احسان حالات مه ژاړه. ضرور ووایم غلی کوم چپ شه جان دلفرازه ما اورېدلي دي چې سبا په برکلي کې میله لګېدلې ده او په هغه میله کې ډېر ښکلي ښکلي آسونه د لرې لرې ځای نه راغلي دي ورا خو دې صحیح وکړه هغه کلي کې زما مې یو دوست او سبا د هغه واده دی هلته به م ورشو بس ټیک ده خو هغه کلی خو ډېر لرې دی بچي چېرته لاره کې شپه رانه شي تاسو دا جی که لرې دی نو څه چلو شو څه اسرائیل خو نه دي یا د پښتنو ملک دی په حجره کې به شپه کړو سهار به بیا راځو او انشاءالله سبا ماښامه پورې مونږ واپس شو که خیریت ته فکر مه کوو چې هغه لیونی څه شو تاجورې ما سره د واده خبرې مه کوه زه یېرېږم ولې واده نه یېرېږې نه نه د واده نه یېرېږم د واده د هغه شپې نه یېرېږم په کومه شپه چې خلک کوي څه کوي خلک د واده په شپه خلک ډزې کوي د هغه ډزو نه یېرېږم که نه نو داسې وایه که نه دا راته ووایه تا واده ته زړه کېږي زما خو هر څه ته زړه کېږي واده ته مې ډېر زړه کېږي نو بیا داسې وکړه چې ته ما ته رانږدې شه چې زه تا ته د مینې کولو مطلب وښیم خواشه تا څه کوې دا ګناه ده د واده نه مخکې دا ګناه ده او دا ګناه زه نه کوم توبه مې دې وي توبه تاجورې ته خپل کور ته لاړه شه او زه خپل کور ته ورځم چې بیبي ته دا ټولې خبرې وکړم صافه هر آدم ځان قربانولو ته زړه کېږي
बचे? मोरे मोरे अगं ताजवरा तू चली शो ताजवरी मोरे गुजरे ताजवरा होतो सावला ताजवरा गुल्ली तक्कोला न तो आपा जंदी संग राखली मादरचं खबर रावड मोरे आता जाऊ आलं मग घरी शबी गैरता कम पख्तो चित्ता पल्ला की पे खुदा आगा पुल जफर तरसुम कम इधर बेगैरतो जंडी चित्ता उठरोले आगा पुल से पख्खली भी इसरीकुम या अल्लाह खैर हो क्या تبشر بغيرتها باتر اوضاع حیات تا چاپو وینو سرکڑه دا زما ویني ندي شیطانا دا زما د مور ویني دي چاچی زما سترګې ګلابې دا د هغه مور ویني دي کومه چې د مرګ په خوب باندې وده شوه او یو زوی دا همیشه دپاره راویښ کړو دا همیشه دپاره د دې مطلب دا دی چې پرونه بزدل آیات نن کیسمار خان جوړ شو والله چې دومره دې وغربو چې د کور لاره به د نه راشي پاګله रिश्तिया में महसाना जमारूर बेगुनाह दे असली मुजरिम गुलरेज दे चाहे जमा मोर वजलिदा तब बेदल तरह
چې دلته نه راځو نور به چېرته ځو انسپکټر صاحب دا دې څوک راوستو؟ دا قاتل دی د یو مور قاتل دی دا هغه بې ګناه د مور قاتل دی کوم چې تاسو ناجایزه په حوالات کې بند کړی دی ولې دې رښتیا وایي؟ او انسپکټر صاحب دې رښتیا وایي د حیات مور ما وجلې ده حوالداره دې په حوالات کې بند انسپکټر صاحب هغه حیات خو آزاد کوي که نه دا قانون زما د پلار نه دی چې بې تپوسه یې پرېږدم دا فیصله به اوس عدالت کوي اوس دلته نتلی شي دا لاس د اخواشه والله کې درکم دا فیصله به اوس عدالت کوي دا تمام پلار وختو ورشه یو ګیلاس شربت راوړه حاجي حیاته एहसान दमारो पताने के बन को और सदल तनास से नूटू ने शुमारी नो फिक्र मका हो जाने मन इंस्पेक्टर साहब तबे फोन करे दे वागा बटोला तारा हाजिर की रोबा देर पर खैर खैर दलता वापस रो रसीगी सलाम अलैकुम लाला वालेकुम अस्सलाम राव रसीदम और इंस्पेक्टर साहब पखपल तक गाड़ी की कूच कड़मा उदी कतल ददी टेलीफोन कमोन
कानून ने काका जी ये गुनाहगार ने बाहर कर दी और बेगुनाह ने पजेल की बन की तने के और बदे दा जंग को दा जलरा रवान दे और गट हमेशा तने के शविदा तो कानून आगा मुजरिम पे खो दोनों से चली शो खुदा एहसान अदालत पागता जरूर सजावर कई अब आगा कानून फरोश इंस्पेक्टर बा हिच करी न माफ कई हिच करी न माफ कई रिश्वतखोर बच्चिया थोड़ा एहसाना साथ जाते उनके कभी टोल उम्र पर जेल के प्रोसे कानून पलास के माखला मैं हूँ कानून पलास के वागिस को दादा कानून सौदा उकला दा कानून खर्च को दा दरूग दी दा इश्तियादी बाकी दा हयात दमूर कातिल दा बवाला को दा गप्पे हो दो और हयात बजेल के बाद छोड़ो दा जुल्म दा वले उको क्या लगा शर्त पक्षे अवलदारा वही से हाँ सुबह देता नहीं था गुरु न घूमा जब तक दा कानून मुआफिजान ना दा कानून सौदागरान उठेगी तुम रो रहे थे निका निकना और निकरा तवा बेईमाना ना मशर प्लान न करो तक ते देखो कशर प्लान न बदे सो क्लास थी दास्ता बचे बस ते प्लारा देर दिस तरह कम कर मकवा उस बदे टकोरम कम ऐसा नहीं क्या थयो तुम कोर दे प्यारो का सागा पुख्तुन जनन से ताका पुख्ता है माते का बुढ़ा चर तरस्ता सोई शक्र बासी चाहा पर कोर की निष्ठा कनी तासु टोल न बे जामे उसके रे रुक से दलतना मैं को बदलता न रुकशु वो अवल बता ददी दुनिया न रुको जज्वे दे पगनु सुरगुरी और बदल अगस्तों दा पारा मैं पसराशी तो तस्वीर आ गई तासु द्वार असली मकुला कतल ज़पारा वो दिक्कती उमिम कतल उमिम पे जंदल अफसोस कि मास्ता उन पे शैतान सरवादे ने वे कड़े अफल टोल दौलत में तापनुम नवे निकले ना खुदा खामार पे बच्ची पैस कली दी होश वार्ता ना टिंका दा सके लाला दा खुसमा खोदा ना दमा खजादा बे वक्त की बेवसदा ददे जोन वाड़ी कटोल मर दौलत सरा लोबे कोल वाड़े पते बांधे तो सकूं दा खु मैं सिमता ता दरकड़े दा मां ता खु दौलत पकार दे दौलत मनुंदे जे दौलत दा सरवी नो ब्या मैम डेरे ख्वाम डेरे आओ खोजे हम डेरे शिकरा खुशो यार दिल फराजा दाखुल डेर खकारू को क्या आराम कौन इंस्पेक्टर दे दखावर थल तो रसोलो अपुडेर खुशो हुमावे दा गाया जमानतम जरूरी दे आओ कर यार मम दास उठ कोलो राजा चीजू आया तक औदल तो बात करोगी ज़्यादा पुलिस न राव सकते थे वली सका शोमर खान साफदार हो चलो साफोर और जमाखोर वो तक वाला उमर खान जमा प्लार मरको और जमा इज्जत तलाश वा छोलो उमर खान यो नवे तमाशा दा गुलरेजा ताबा मख की दा से तमाशा चोरियम न विली दले नो बयानन बयो कोरन लाला जे बाकुमा तमाशा दा लग साथ के बद एहसान और दिल फराज द्वारवा सुना दाज ने कह दा से चिखनी की चितियु बद पेजन गलू न मुजी
او دا میدان با پوینو سور شي او د دې غوښې به چار چاپېره خورې شي سنجي ګوره چې دا ظلمونه کې د احسان پسونو باندې د هغې خور او د دلفراز شنغله برباده نه شي ګوره خان ما ستا تالي څټلي دي ستا پوڼې مې څټلي زه په دې خفه کېږم خوشه خان ګوره باد راشه ځنې خفه نه یم هم دیو سره وتړئ وځئ خدای خو دې زما په شان لپیني کې چې پته لرده زه درته سره راغی تا د ظلم نه وی بچکولو دپاره دا څه بکواس کې سادیا مړه شو هغه سادیه کومې چې به ټول عمر ستا هر یو ظلم برداشت کوو اوس پې نه برداشت کوم وایه ګلریسته چې کلاو کې دوی ګنې زه به تاسو ټول شوټ سمه لالا د خوراکۍ خبره به ومنو دا پروګرام به کینسل کو خوښه مې ده که بچکولی شي نو بچ کا ورشئ او چخڼې کوي څومره جوالی شو نن ستا خلاصېدل نشته او نن زه تا باندې ګولۍ چلومه نن به زه ستا نڅا په دې مټو باندې وباسمه
उमर खाना उमर खाना खुदे जमा द खोर दुआ कबूल कड़ा आगा दस्ताज़े आगा दस्ता नूर हम जनन स्ता मखामख वलाड़ दी खुदे सीने सर नशे लगोले टोल उमर दे जवारी गटले दा और नन दे दखपल जवन बाजी बेला उमर खाना जवन बाजी दे बेला هلکه رفدینه خوب شوی خو نه کنه اسانه یاره والله چې ما به دا ټول بدماشان په دوپړه کې ورمنډلي هلته مې نشه ماته وه هغې په دې ظالمانو زه په پړو تړلم دا خو ډېر ظلم وکړو الفدینه دا چلو که هغه مخامخ سین ویني ورشه وایي کې اوس غوپې ووه اوس دی کله چې موږ هم غوپه وو په دریاب کې وګوره ورته وایي غوپه ووهه دوستانو تاسو ته زما دومره عرض دی چې دویمه شوله کله راځئ که نه نو ما له یو کوچې غوندې افیم ځان سره ضرور راوړئ